د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ اطلاعات او کلتور او د بلخ ولایت د نفت او ګازو تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاستونو سره په ګډه همغږۍ د بلخ پوهنتون نفت او ګازو تخنیکي او مسلکي زده کړیالانو ته فکري او علمي سیمینار جوړ شوی و. مسؤلین وایي چې له سیمینار جوړولو یې موخه ځوان کهول دیني عقیدتي برخو کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کول دي تر څو دوی وپوهیږي چې ټولنیز سمونکي له خپلو وړتیاوو څنګه مثبته ګټه پورته کړي. هدف د دې برنامې نه دا و چې محصلین د باطلو افکارو نه محفوظ شي او د خپل شرعي اصولو او د اسلامي نظام د خپل شریعت چې کوم موږ تاسو ته لارښود موږ ته ښودلي دي هغه ته دوی آماده شي او د باطلو افکارو او د باطلو فکرونو نه ځان وساتي. نو راتلونکو کې موږ محصلینو ته نوجوانانو ته وقتاً په وقتاً دغسې برنامې لرو ځکه دا زموږ د وطن هغه سرنوشت د محصلینو په لاس کې راځي. نو موږ آینده انشاءالله دې ته ښې برنامې لرو او موږ هڅه او کوشش کوو چې محصلین آینده ښه وروزل شي او جامعه او نظام ته استخدام شي. دغه سیمینار کې بیا د ګڼو دیني علماو او استادانو ټینګار دا و چې ځوان نسل باید ځانونه پر شرعي اصولو برابر او سالم فکر ټولنې ته نمونه وګرځي او د ورته روزنیزو سیمینارونو جوړول یې د زده کړیالانو لپاره معنوي ارزښت وباله. فواید برگزاری همچین سیمینارها خالی از در قدم اول خالی از اجر و پاداش نیست، در قدم دوم خالی از فواید معنوی نیست که یک محصل آگاهی پیدا میکنه که شخص میتونه که با افکار پوچ و با افکار باطل که وارد اذهانشان میشه چی بکنه اینا جهاد بکنه. واقعا جهاد با نفس است، این بزرگترین جهاد هست. د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې دا ډول علمي روزني سیمینارونه ورته جوړیږي او وايي د ورته فعالیتونو ترسره کول ټولنې ته د روغ فکر په لیږد کې پوره رول لري. دوی له مسؤلانو غواړي چې د دا رنګه غونډو او سیمینارونو لړۍ د لا پراخه کړي تر څو دوی وکولی شي خپلې ټولنې ته په سمه توګه خدمت وکړي. دلته فکر کومه وکړو اتیا کسه یې دغه اتیا کسه چې د اتیا کورنۍ لري په هر کور کې 10 نفر یې که نه نو دا چې دی دغه 10 نفره چې هغوی پوه شي هغې نه همدغسې یعنې زمونږ ټول جامعه او ټول خلک چې دی په دې موضوعاتو باندې بهتر پوهېږي. نو مونږ باید دغسې غونډې دې ته ورته غونډې نه تنها دلته په مزار شریف یا په باغ کې بلکې په ټول ولایتونو کې باید مونږ ته مهیا شي او زمونږ په دسترس کې قرار ولري تر څو ټول وکولی شو چې د دغسې غونډو څخه برخوردار شو. سمینار واقعا برای ما خیلی یک چیزی مفید است. فعلا ما تا وقتی که در سمینار بودیم خیلی یک چیزای آموزنده برای ما گفتن دیگه به خاطر خلاهای افکاری باطل گفتن که باید محصلین یا کسایی که جوانانی که هستن دیگه باید خلاهای فکری را از خود دور بکنند، دیگه حق و باطل باید بشناسند. خیلی یک سمینار خیلی خوبی بود. دیگه امیدوار هستم که همیشه سمینارها برگزار شود دیگه ما محصلین از این مستفید شویم. عامه باورونه بیا دا دي که چیرې ځوان کهول ته همدا ډول سیمینارونه او زده کړیز چاپیریال برابریږي لرې نه ده چې نوی نسل به مو په افغاني کلتور او دیني اصولو سمبال د یوې پرمختللې ټولنې د ملا تیر وي او د فکري جګړې له اغېز به لرې پاتې شي.